محترم خور پوښتنه کړې ده، وایي زما خاوند دومه ښځه کړې ده، هغه د پلار کره تللې وه، وایي زه نه درځم. بیا ګوره چې د کوم شرط ورسره منلی دی، خو چې راغی ما ته وویل چې ته به په دې خونه کې نه اوسېږې بلکې په اشپزخانه کې به وخت تېروې. اوس بیا راته وایي چې زما خور ده په کور کې د هغې سره به اوسېږې. وایي آیا زه په ده باندې د جلا وتاک او خونې و کور حق لرم که یا؟ محترم خور، ستاسو د همدغې پوښتنې په جواب کې به ووایو ښځه په خاوند باندې د جلا کور او یا جلا خونې وتاک حق لري. همدارنګه ښځه په خاوند باندې د نفقې حق لري، نفقه به ورته ورکوي. همدارنګه ښځه په خاوند باندې د جامې حق لري، جامه به ورته ورکوي. نو که چیرې ستا خاوند تا ته جلا خونه نه درکوي، تا ته وایي چې په اشپزخانه کې ووسه او یا زما د خور سره ووسېږه، ته کولی سې چې په محکمه کې باندې عارضه سې، دی به ستا حقوق پر ځای کوي، تا ته به جلا کور جلا خونه درکوي، جامه به درکوي، نفقه به درکوي، که نسو درکولی طلاق به درکوي. قاضي به یا دی په طلاق باندې مجبوره کوي چې تا ته طلاق درکړي